او دا استعمار دانشوران هم اخیستلی شي، استعمار پولیټیکل پارټیان هم اخیستلی شي، استعمار لیډران هم اخیستلی شي. دا داسې یو پروژه ده چې دوی په دې طریقه باندې په پښتنو کې، په پښتنو ځوانانو کې، په پښتنو نفسیات کې دي. دا په وطن کې چې څونې پولیټیکل پارټیان دي، د دې مطلب دا دی چې دا ګډ جلا جلا سټیک هولډرز دي. دا یوه ورځ د یو منټ لپاره پښتون سیاست د خپلې خاورې په حواله باندې یو موقف د یوه منټ لپاره پښتانه سیاسي مشران پر یوه ځای باندې نسي سره کښېنستلی. د پاکستان مکمله پالیسي چې د ترقۍ دا د پښتنو لپاره تباهي ده. 12 اپریشن یې ستا په وطن کې کړي دي، تر اوسه پورې له هغه جنګ دی، ستا له وطنه جنازې وځي او بیا هم پښتانه دي موږ پاکستان ماتول نه غواړو. بهی هغه تا ګرځ زمري نه په دې کې ته په دونې ځای کې یې نه چې دی تا په دغه کې وترجو یاره ستا له لورې راماتېږي. تر اوسه خو ته دونې قوت یې نه، ته خو دونې سا ته خو یوه دا خبره وکړه چې وروره زه تا ماتوم که دا پښتانه اکثره خبره کوي. موږ له خدایه بغیر بل یوه چاته سجده نه کوي. دا د خدای د سوچه بندګانو خو دا رنګه رویه نه وي. امن چې پاکستان غواړي هغه امن زما امن نه دی. کوم اپریشن چې په پښتون وطن کې پاکستان کې هغه اپریشن زما د ولس په تاوان دی، زما د ولس په ګټه نه دی. کوم معاشي ترقي چې پاکستان په پښتون وطن کې غواړي هغه معاشي ترقي د پاکستان د بقا سبب ده، زما د کام او زما د ولس او زما د خارې د بقا سبب نه دی. دا واضح که ستا او زما بیا فرق چې شته، ته غواړې څه. لکه دا څونې غیر انساني یا غیر عقلي خبره ده چې ته ما ته وایې چې ته تر وخت له مخه چې تا سره که د یوې چپلاخي زور دی، حالانکې په کار دونې دي چې زه د 100 چپلاخو توان چې دی هغه ولرم. ما ودا ټیم د یوې چپلاخي د یو څوک توان چې دی هغه لرم. زما له بیانیه کې که تا له چیرې داسې یو خامي په نظر درځي یا که زما داسې چیرې یو خفیه تعلقات تا له په نظر درځي، بیا ته بېشکه پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې دا ویلی سي چې دا کنفیوز دی. دا سیاسي کړکېچ چې دی د محکوم کام په حیث باندې دا د پښتنو لپاره ډېر لوی زیان، یعنې پر دې باندې ماتې سوې، پر ډېرو ذاتي وړو نقطو باندې پارټیانې ماتې سوې او دا سیاست، دا سیاسي اختلاف ورځ تر بلې قبایلي رنګ اخیستلی وایي چې موږ پاکستان مضبوط غواړو. هېڅکله یې نه غواړو مضبوط. دا مضبوط پاکستان چې څونه جوړېږي موږ به لاندې کېږو، موږ به محکومه کېږو، موږ به تباه کېږو او دا زموږ د تباهۍ سبب ده. ته چې د چا له لاسه در په در یې، ته چې د چا له لاسه غلام یې، ته چې د کومې پالیسۍ له لاسه د طاقت د کم استعمال له لاسه ته محکومه یې، نو هغه ځای، هغه خلک، هغه نظریه به تا تر خپل هدفه څنګه ورسوي. سیاست قبایلي تضادات ختموي نه، بلکې نورې مضبوطوي. او له دې وجې څخه ستا په وطن کې ورځ تر بلې NGO چې دا هغه اکټیوه ده. NGO ستا په وطن کې پر روان وخت مکمل سیاست دی، سامونو پر نامونو باندې کمیټیانې دي.